بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا دی زه نن بیا ستاسو په خدمت کې یم. غواړم د 10م ټولګي 11م لوست تاسو ته تشریح کړم چې د عناصرو الکتروني جوړښت موضوع ده. په تېر لوست کې موږ د عناصرو دوراني جدول په اړه چې کوم تاریخچه وه هغه هم تشریح کړه چې ځینې کیمیاپوهانو د عناصرو ډلبندۍ په حساب خبرې کړې وې. هغه مهمه ټکي د مندلیف او هنري موزلي کارونه وو چې موږ تاسو ته تشریح کړل. مندلیف جدول ترتیب کړی و په اساس د اتومي وزن، خو ځینې مشکلات یې درلودل او هغه مشکلات د هنري موزلي په واسطه حل شول. نو موږ ویلي وو چې په جدول کې 7 پریوده او 18 ګروپونه شتون لري چې 8 اصلي دي او 10 فرعي ګروپونه دي. او بیا هم ویلي وو چې جدول د 4 بلاکونه جوړ شوی دی چې د اس پي ډي او اف بلاکونه وو. نو د هماغه درسونو په دوام نن غواړو چې د عناصرو الکتروني جوړښت باندې پوه شو چې څنګه الکتروني جوړښت ځان ته غوره کوي. او غواړم لږ خبرې د جدول په اړه وکړم چې په جدول کې هغه اصلي ګروپونه چې دي د هر عنصر هغه آخریني الکترون دغه ولانس ښیي او اکسیدیشن نمبر یې په کیمیاوي روابطو کې هغه تشریح کوي. د مثال په ډول د اول ګروپ عناصر چې دي په الکتروني جوړښت کې د هغوی آخرینۍ سویه کې یو الکترون ځای په ځای کیږي. لکه هایدروجن، د هایدروجن اتومي نمبر یو دی او اتومي کتله یې یو ده. که چیرې زه د الکتروني جوړښت ولیکم داسې لیکم، یعنی یو الکترون لري په آخرینۍ سویه کې. نو دغه یو الکترون د دوی نمایندګي کوي چې دا په اس ګروپ کې دی، اول اس بلاک کې او اول ګروپ کې دی. بل لیتیم دی، مثلا لیتیم اتومي نمبر 3 دی. د دې الکتروني جوړښت چې زه ولیکم یو اس 2 اس یو، یعنی په آخرینی فرعي سویه کې یو الکترون لري. دغه ولانسي الکترون دی. او که چیرې زه د سودیم اتومي جوړښت الکتروني جوړښت ولیکم، سودیم 11 دی اتومي نمبر یې، یو اس 2 اس 2 پي 6 3 اس یو، یعنی آخرینی مدار کې دغه یو الکترون لري. د دغه الکترون په واسطه دا په تعاملاتو کې ونډه اخلي. دلته د اول ګروپ ټول عناصر کې زه تاسو ته رسم کوم الکترون جوړښت په آخرینی مدار کې یو الکترون لري. که چیرې د دویم ګروپ عناصر زه تاسو ته رسم کوم، د مثال په ډول کلسیم اتومي نمبر 20 دی، یو اس 2 اس 2 پي 6 3 اس 2 پي 6 4 اس 2. دغه الکترونونه حسابوو 4 6 12 18 دا شل. آخرینی مدار کې آخرینی سویه کې 2 الکترونونه لري. دغه 2 الکترونونه دوی د ګروپ نمایندګي کولی شي. که چیرې موږ ته د الکتروني جوړښت یو عنصر راکړی وي، مثلا که چیرې موږ ونه پوهېږو چې د کوم عنصر کوم یو دی، خو اتومي نمبر یې موږ ته راکړی وي مثلا 12، موږ څنګه پوه شو چې دغه عنصر په کوم ګروپ کې دی او په کوم پریود کې دی؟ لیکو الکتروني جوړښت لیکو یو اس 2 اس 2 پي 6 3 اس 2. دینه پوهېږو دغه آخرینی ضریب د اس د پریود نمایندګي کوي یا دورې، او تعداد د الکترونو چې دلته 2 دی د ګروپ نمایندګي کوي. یعنی ویلی شو چې دغه عنصر چې موږ ته سمبول معلوم نه دی په دریم پریود کې او دویم ګروپ کې دلته کولی شو چې پیدا کړو. دریم پریود دا دی، دریم پریود او دویم ګروپ. نو موږ پوهېږو چې دا څه دی؟ مګنیزیم دی. په همدې ترتیب دغه دویم ګروپ ټول عناصرو الکتروني جوړښت په همدې ترتیب باندې لیکل کیږي. په آخر کې آخرینی اس 2 الکترونونه لري، لکه تاسو چې دلته د مثال کې ولیکئ.
که چیرې زه د دریم ګروپ عناصرو الکتروني جوړښت زه رسم کړم المونیم اتمي نمبر یې 14 دی که چې زه د الکتروني جوړښت ولیکم داسې لیکم چې یو اس 2 2s 2 2p شپږ 3s 2 3p یو دلته الکتروني جوړښت کې د اخرنی الکترون په پی باندې ختم شوی پی او اخرنی مدار کې دغه 3s 3p د یوه اصلي مدار لاندې دي یعنی د پریود نمبر چې دی 3 دی او د ګروپ نمبر چې دی د اس او پی الکترونونه سره جمع کوو کله د دوی مجموعه دغه اصلي ګروپ نمبر مونږ ته کیږي یعنی په آخرینی مدار کې دا 3 الکترونونه لري په تعاملاتو کې د دغو 3 الکترونونو څخه استفاده کوي او روابط جوړوي مثلا ګالیم اتمی نمبر 11 دی 1s2 2s2 2p شپږ 3s2 3p شپږ څلورس 2 3d لس او څلور پی دا حساب مې اور دا لس شو شل دېرش څلور پی یو الکترون دلته 3d راغلی خو دا 3d د دریم مدار دی د دې کوم دوره یا پریود چې مونږ ته کوي آخرنی ضریب د اس مونږ ته نمایندګي د پریود کوي او په تعاملاتو کې چې ونډه اخلي د اس او پی الکترونونه چې اس کې 2 دي او پی کې یو دی دغه 3 الکترونونه په تعاملاتو کې ونډه اخلي دغه 3 نمایندګي د ګروپ کوي یعنی مونږ ویلی شو چې دی څلورم پریود کې دی او دریم ګروپ کې دلته تاسو وینئ ګالیم یو د اتمی نمبر دریم اصلي ګروپ او څلورم پریود کې دلته هم ویلی شو څلورم پریود د اس او د پی الکترونونه چې سره جمع کوو مونږ ته یې ګروپ ښیي داسې ویلی شو که چیرې یو عنصر اس بلاک کې وي آخرینی ضریب د اس مونږ ته د پریود نمایندګي کوي یعنی د پریود نمبر ښیي او آخرین تعداد د الکترونونو چې په اس کې موقعیت لري هغه د ګروپ نمایندګي کوي او که چیرې عنصر الکتروني جوړښت کې کله چې مونږ الکترونونه ویشو آخرینی الکترون د پی په فرعي سویه کې ځای په ځای کیږي آخرینی ضریب د اس مونږ ته د پریود یا دورې نمایندګي کوي او د اس او پی آخرینی الکترونونه چې سره جمع کوو مونږ ته د ګروپ نمایندګي کوي او که چیرې عنصر په ډي بلاک کې وي د اس او ډي الکترونونه جمع کوو مونږ ته د ګروپ نمایندګي کوي د فرعي ګروپ که چیرې د الکترون ویشلو وخت کې آخرینی الکترون په اس فرعي سویه کې ځای په ځای شي نو هغه آخرینی ضریب د اس د پریود نمایندګي کوي یعنی مونږ ته د پریود نمبر ښیي او که چیرې د الکترون د ویشلو په وخت کې آخرنی الکترون په پی کې وي په پی کې ځای په ځای شي پی فرعي سویه کې د اس او د پی آخرنی الکترونونه مونږ ته ګروپ ښیي او آخرنی ضریب د اس مونږ ته پریود یا دوره ښیي په همدې ترتیب مونږ کولی شو په دې جدول کې دغه الکتروني ویشنې په اساس د عناصرو اکسیډیشن نمبر هم وټاکو مثلا د اول ګروپ عناصر په آخرینی مدار کې یو الکترون لري د دغو ټولو عناصرو چې په اول ګروپ کې موقعیت لري اکسیډیشن نمبر یو دی
یعنی آخریني مدار کې یو الکترون لري دا د الکترون راکړه ورکړه کې د هغه یوې الکترون څخه استفاده کوي او که چیرې د الکترون ویشنه په وخت کې موږ ته اس دوه ضریب واخیسته یعنی دوه الکترونه واخیستل موږ ته معلومیږي چې دا عنصر په دویم ګروپ کې دی نو د دویم ګروپ عناصر چې آخریني الکترونه آخریني مدار کې دوه الکترونه لري موږ ته دا ښیي چې اکسیډیشن نمبر یې هم څو دی مثبت دی اکثرا فلزات د دې طرف په استثنا د هایدروجن یعنی چپ طرف ته د جدول چې دی فلزات دي او ښي طرف ته د جدول چې دی غیر فلزات دي په ټول جدول کې 118 عنصره شتون لري 118 عنصرو کې موږ فلزات شبه فلزات او غیر فلزات لرو دلته دوه عنصره په دغه جدول کې چې د 118 شمیرې دلته تاسو وینئ چې 118 عنصره ځای په ځای شوي په دغه 118 عنصرو کې موږ دوه عنصره د مایع حالت کې لرو مایع حالت کې یو برومین ده او بل سیماب ده دا مایع حالت دی د فزیکي لحاظ څخه مایع او اوبلن ده برومین مالیکولي دی 11 عنصره په غازي شکل باندې پیدا کیږي 11 عنصره غاز حالت کې دي چې په شمول ده هایدروجن اکسیجن نایتروجن کلورین دغه نجیبه غازات هیلیوم نیون آرگون کرپتون زینون او رادون دغه عناصر په غازي حالت کې پیدا کیږي او پاتې نور ټول فلزات دي اوه عنصره د کیمیایي فعالیت له مخې په طبیعت کې په مالیکولي ډول پیدا کیږي چې هغه دلته م لیکلي دي د ډیر کیمیایي فعالیت له مخې په مالیکولي حالت باندې پیدا کیږي اکسیجن هایدروجن نایتروجن کلورین برومین آیودین دغه عناصر چې د ډیر فعالیت له مخې طاقه نه پیدا کیږي یعنی دوه جوړه پیدا کیږي یعنی مالیکولي شکل لري په دې جدول کې موږ مخکې ویلی چې د هر عنصر اصلي عناصرو کې چې کوم اصلي ګروپونو کې چې کوم عناصر ځای په ځای شوي د هغوی آخریني مدار الکترونونه د هغوی ولانس او اکسیډیشن نمبر موږ ته ټاکلی شي دریم اصلي ګروپ کې چې کوم عناصر دي د ولانس یا کوم توان چې کیمیاوي رابطې جوړوي هغه 3 دی او اکسیډیشن نمبر یې په اکثرا تعاملاتو کې مثبت 3 دی یعنی آخریني مدار کې 3 الکترونونه لري د خپل آخریني مدار نه هغه 3 الکترونونه د لاسه ورکولی شي کوم عناصر چې په څلورم ګروپ کې دي دلته آخریني مدار کې 4 الکترونونه لري یعنی 4 الکترونونه د تعاملاتو په وخت کې شریکوي یا یې اخلي یا یې د لاسه ورکوي نو ولانس یې 4 دی او اکسیډیشن نمبر یې مثبت 4 او ځینې وخت منفي 4 هم کیدلی شي نایتروجن د 5م ګروپ نماینده دی نایتروجن په تعاملاتو کې اکسیډیشن نمبرونه متفاوت لري یعنی په آخریني مدار کې 5 الکترونونه لري 3 الکترونو ته ضرورت لري چې دی اوکتیت پوره کړي یعنی منفي 3 او مثبت 15 اکسیډیشن نمبر اخیستی شي په همدې ترتیب د همدې عناصرو کوم عنصر چې په اووم ګروپ کې شتون لري دوی یو الکترون ته ضرورت لري او په آخریني مدار کې 7 الکترونونه لري نو دوی اکثرا الکترون اخلي اکسپتور د الکترون دي او کوم عناصر چې چپ طرف د جدول شتون لري دوی دونر الکترون دي یعنی د الکترون ورکوونکي دي او چپ طرف ته چې دغه مثلا هالوجنونه دي د اکسیجن ګروپ دی دوی الکترون اخلي یعنی په خلاص ډول
د عناصر چې په جدول کې شتون لري خاصتا هغه اصلي ګروپونه موږ ته د الکترونونو ویشنې په وخت کې آخرینی الکترون د هغوی نمایندګي د ګروپ کولی شي، یعنی په هماغه اندازه اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کولی شي چې مثالونه ما دلته تشریح کړل. په غیر فلزاتو کې لکه کلورین، فلورین، ایودین، برومین دوی اووم ګروپ کې شتون لري. اووم ګروپ عناصر یو الکترون ته ضرورت لري چې دوی اوکتیت پوره شي، نو دوی همیشه الکترون اخلي او الکترونیګټیویټي زیاته ده نسبت د اول او دویم اصلي ګروپ. د جدول په اړه ډېرې نورې خبرې هم شته. ستاسې نه هیله کوم چې زموږ درسونه ته توجه وکړئ، په ښه دقت او غور سره یې وګورئ. د جدول نورې برخې هم زه تاسو ته تشریح کوم. د نن لپاره ستاسې کورنۍ دنده به زه لیکم چې تاسو یې د ریبیدیم چې اتمي نمبر یې 37 دی الکتروني جوړښت رسم کړئ، او د لانتانیم چې 50 دی د دوی الکتروني جوړښت رسم کړئ او ووایئ چې دی په کوم ګروپ او کوم پریود پورې اړه لري. د دغه دوه عناصرو الکتروني جوړښت رسم کړئ او ماته وایئ، خپله کتابچو کې یادداشت کړئ او ځان پرې پوه کړئ چې دغه جدول ته مه ګورئ، جدول نه نقل مه اخلئ، فقط د الکتروني جوړښت په اړه چې ما تاسو ته تشریح کړل دا یې راته ولیکئ چې ریبیدیم په کوم پریود او کوم ګروپ کې موقعیت لري، همدارنګه لانتانیم. دا و زموږ نننی درس. د توجه نه مو نړۍ مننه. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.